والا استاد غوږونه راته خلاص کړل. والا 5 کیلو نه خو درون ښکاري ماته. درون ښکاري؟ نه 5 کیلو نه ده. یک دو سه. څنګه چې ګورې ورځ تر بله په افغانستان کې نوي نوي ټلنټونه مخې ته راځي. اول نول دا نه دي چې اوس را پیدا شوي دي، اول نول خو اوس د دوی خپل چې کوم مهارتونه دي په کار باندې اچولي دي. څنګه چې موږ هلیکاپټر وکاتو، هلیکاپټر جوړ شوی، موټر هم وکاتو، همداسې څنګه چې د موږ دوست ټانک جوړ کړی ده. ما ته داسې ښکاره کېده اول چې دا ټانک کې ډز چې کوي خوږی به نه خلک، خو اوس مې چې وکتل دی کې سم سي کارتوس سم سي مرمۍ دي، لکه څوک ولګېدو نو هغه به همدومره سوری کوي. دوی په خبره مخکې مونږ لږې ټوکې هم وکړلې پکې چې وایي ولګېدو نو خبره ختمه. مونږ یو دوست هغه ویلې چې زه ورته درېږم، هغه نه ویډیو نه مخکې دلته راتګ نه مخکې چې ویل زه ورته درېږم ډز وکړي چې خوږی که نه کوي. اوس مې ورته ویلې راشه ودرېږه که نو سړي نه لاره ورکوله. څنګه یې تاسو؟ صحت هم ښه ده، بخیر یې؟ اول دې نه مخکې چې شروع کړو کولی شئ چې خپل ځان معرفي کړئ یو دفعه چې څوک یې، څونه تعلیم هم کړی ده او دا مفکورې کوم ځای نه تاسو ته راغلي دي؟ د خدای په نامه احمد جواد فیضي یم، د جان محمد زوی او د کوز قلعه حسن خان اصلي اوسیدونکی، ولسوالۍ مو بګرامي، ولایت مو کابل. او دغه ټانک چې موږ جوړ کړی تقریبا ډیر وخت کېږي، یو څه کم یو کال دربر ونیو چې دا موږ جوړ کړ. یو کال وخت ونیو جوړولو کې؟ ښه ډېر. دا تقریبا یو کال په جوړولو کې وخت ونیو او ورپسې ډېر کارونه یې څه کړي دي. موږ درې کسه ورونه یو، زه یم، احمد جواد، منصور جان او مصطفی جان ورونه مې دې راسره دي. ښه. ای تاسو ټولو تعلیم څونه ده؟ تعلیم خو ما خپله تر 5 صنف پورې مې کړی او مصطفی جان چې دا هغه هم همچنان ما غوندې تر 5 صنف پورې وکړه او منصور جان چې دا هغه بیا 12 خلاص که او غیر له هغه نه بیا د انجینري له کورس نه، د موبایل د انجینري له کورس نه دغه نه فارغه ده. ښه ډېر ښه. یعنې زیات مغز پکې چا خوړلی دی کې؟ دې کې ډېر کار چې 50% کار چې کړی دی مصطفی جان کړی. د بنیادي کارونه د چاین او ماشین او ګیر بکس او موټرونه چې شي کړي دي ټول د مصطفی کار ده، چې هغه د میکانیکي په بخش کې و او د الکترونیکي د وایرنګ کار ما کړی او د وایرلس ریموټ سیستم یې کړی ده منصور جان کړی ده. خو تاسو په برقي کار کې ډېر مهارت درلودو، هغه کارونه تاسو؟ زه خپله د وایرنګ د موټر د وایرنګو نه استاد یم، تقریبا 25 کاله کېږي چې تجربه مې ده او دکانداري او ورکشاپ لرم کوم. ډېر ښه. او انجینري برخه مصطفی جان مخکې بولې؟ د انجینري د البته د میکانیکي د مستریتوب کارونه یې کړی ده، لکه موټر لکه چینونه. کوم ځای نه راغلی چې داسې یو شی جوړ کړو موږ؟ دا خو دا وړکیتوب نه د موږ په شوق کې اوس یو شي نظامي شیانو سره موږ ذوق ډېر و او غیر له هغه نه چې موږ د همدغه تجربې ته 25 کاله چې موږ تجربه لرو، یا 20 کاله یا 25 کاله په دې تخنیک کې تجربې لرو، د هغه لحاظ نه موږ غوښتو چې همدغسې یو شی مربعي ټانک جوړ کړو، لکه دا خو لکه یو روباټ غوندې ده او واقعي ټانک غوندې ده، روسي ټانکونه غوندې. یو سوال، ولم رښتیانو کارتوس ورکې جوړ کړي دي؟ ولم داسې یو تختې غوندې یا بل غوندې یو شی نه ده جوړ کړی که چېرې که څوک هم لګېږي غلطۍ نه ډز شي چې څوک خوږ نه شي؟ نه، بیا موږ په دې په ډز په سیستم باندې چې دا میل لري ډز کوي دا کوم ځای نه، په هغو باندې موږ ډېر کار کړی. په دې چې خدای ناخواسته کوم ناپوه کس دې سره بلدیت ونه لري، هغه بیخي په سیستم یې پوه نه شي او که کالتوز هم واچوي ډز بیا نسي پې کوی. غیر د موږ د 3 کسو نه لاک ده بیخي او نور څوک خبر هم نه دي؟ نه، او په دې باندې ډېر کار موږ کړی. خو داسې خو نه ده شوی کوم وخت د جوړولو وخت کې د کارتوس پکې ډز شوی؟ نه، په دې چې موږ مهارت په دې کې ډېر و او ډېر موږ کوشش کوله چې خدای ناخواسته داسې ناګهاني ډز له موږ نه ونیسي چې چاته خطر ورسېږي. وزن یې څونه دی؟ دا 55 سانتۍ اوږدوالی ده، تقریبا 22 سانتۍ برې ده
او 26 کیلو وزن ده. 26 کیلو ډیر ښه. او تاسو ویل چې تقریبا یو کال کې دا جوړ شو، مصارف هم په څونه کړي دي یو کال؟ مصارف هم دا یو نو و چې موږ جوړ کړ، درې نور هم د دې نه مخکې موږ جوړ کړ، واړه هم جوړ کړي او یو هم جوړ کړ تقریبا هغه 3000 4000 مصرف پرې راغی، هغه نتیجه یې ورنکړه په دویمه باندې په دریمه باندې، او دغه څلورم و چې دا 10000 افغانۍ په دې باندې خرچه راغی. یو بل لکه چې هغه هلته پروت ده، زه کولی شم هغه وګورم؟ هغه هم چې ده داسې د بیرګیام ټانک ده، هغه سیستم ساده ده، داسې تکنالوژي سیستم نه لري. ګرځي خو ګرځي البته چې په یو چی باندې کش کې، او دغه دې شاته موږ دای بوکسلو د دې وزن څونه ده؟ دا 15 کیلو وزن راځي. والا 15 کیلو نه خو درون ښکاري ماته. درون ښکاري نه 15 کیلو نه ده. او داسې دا ساده ده بیا. ها دا په ریموټ ګرځي که نه همداسې؟ نه دا صرف همداسې په ټیله کولو باندې ګرځي. په دې چې دا اول موږ ابتکار چې و هم دغه و، ورپسې دغه مونږ جوړ کړ. دا هم بیا څه ورکې لګولي؟ دا صرف ډیزاین دپاره ده. خمال کمپیوټر هم پکې لګولي؟ نه دا ډیزاین دپاره ده. اوس دا هم چې جوړ کړی که نه، دې کې تاسو کولی شئ چې برقي سیسټم ورته جوړ کړئ چې دا په حرکت راوړئ. په دې کې د مصطفی جان ډېر کارونه په دې باندې خپل هغه وکړه چې دا یو سیستم جوړم چې دا د ریموټ په کنټرول باندې حرکت وکړي، کنټرول شي. بیا څه وشول اخره کې؟ خو نه په دې باندې مونږ کار شروع کوله، خو دا رسانې مونږ ته بیخي وخت رانه کړه. اوس نوزګاري که څه دا یې په دې باندې یو څه وکړو. اوس خو تقریبا سلیبریټیز غوندې یې که نه، کله یو ځای کله بل ځای. سبا هم لکه چې کوم ځای کې تاسې سبا هم تللی و د هغه تلویزیون ته، طلوع تلویزیون ته. نو ورو ورو دا خلک کیدای شي هفته بعد زنګ هم ورته وهو جګ نه کي، کیدای شي زنګ ورته وهو ډایرکټ منیجر ته وکړي چې واخلئ ما منیجر سره خبرې وکړه، زه دونه وخت نه لرم. ولې چې یو بل همداسې شو، یو چا سره موږ دوستان سره زنګ یې وهلی ورته چې پوه شو چې والا برنامې او دې خبرې دي، ورته ویل چې دا منیجر سره مو واخله، زه دونه ټایم نه لرم. نه موږ خو د منیجر خبره نه ده چې هر څوک موږ ته زنګ ووهي موږ هغوی ته لبیک وایي، په دې کې کوم مشکل نه لرو. دا د موږ د افتخار ځای ده چې هر څوک رسنۍ د هر شبکې سي موږ ته راځي، دا موږ ته یو افتخار ده. خو یو مشکل موږ دا ده چې دا د ټول افغانستان اقتصادي مشکلونه دي، او مشکلاتونه په دې چې موږ سبا یې ځو خپل کار ته او ماښام راځو، او بیا داسې نشي کوای چې کوم عاید موږ نه لرو بل څه د بل ځای نه موږ تمویل څه موږ خرچ او روزګار دا شین پې چلیږي. خو خبره دا ده چې همغه نه کوو څه ورځې ګټو شپې خورو. نور یو مشکلات خو دا ده. اوس دا تاسو یو کال کې جوړ کړو او تقریبا 15 زره افغانۍ په مصرف راغی. که تاسو همدا بیا جوړ کړئ همدغه په همدې اندازه کې څونه وخت کې به جوړ کړئ؟ دا خو اولین ځل کار و، په دې باندې ډیر وخت ولګېده. انشاءالله چې موږ د پروژات هر شي موجوده وي، او ټول خبره په شي باندې به راځي، په مالی کومک باندې. مثال چې مالی د هغه د سم نه وضعیت دی، مشکلات ده چې چا سره پیسې دا همدغه کوم کولی شي په 2 میاشتې کې درکوي نفر یا څوک یا خپله تاسو سره شته دي، دویم ځل په څونه وخت کې جوړوي؟ یاره په 2 میاشتې کې انشاءالله جوړېږي. یعنې یو کال نه ډایرکټ 2 میاشتې ته. اوس خو یعنې ټول هغه ساختمان معلومیږي خو په دې کې د موږ پریکټس هم قوي شو. اوس که همدغه شی تاسو غټ جوړ کړئ چې مثلا انسان پکې دننه کیږي او نور هغه پریکټس سره څه وکړي، او کیدای شي د غټ ضرورت هم نه وي، ولې چې یو شی ته جوړولی شي په ریموټ کنټرولولی شي او ډز هر څه په ریموټ کولی شي که نه. نو که غټ هم جوړ کړئ دونه به جوړ کړئ چې انسان کې ناستو ځای پکې نه وي او ضرورت هم نه اوسي، صرف همغه لکه څنګه چې ریموټي تیاري دي یا بې پیلوټه تیاري دي که نه. دا هغه څه په څونه وخت کې جوړ کړئ؟ څه غټ ټانګي او کس پکې ناست نه وي او د ریموټ په سیستم باندې وګرځي. ریموټ په سیستم باندې هماغه هم 2 میاشتې 3 میاشتې نه ډېر وخت نه غواړي. څه په دې چې امکانات یې پرزاجات موجوده وي، هېڅ کوم مشکل نشته. اوسه پورې چې تاسو دا جوړ کړ ډېر خلکو ته هم ښودلی ده، داسې آفر تاسو ته راغلی ده چې دا په موږ دونه باندې خرڅ کوي؟ نه، خو بعضې موږ خپل انډیوالان یا یو کس موږ ته وویل چې تاسو دا خرڅ کې په سوی خرڅوئ. موږ ورته وویل چې دا خو هېڅ قیمت نه لري، په دې چې دا یې موږ اول کار ده او په دې باندې موږ ډېر زحمت هم بستلی، همدغه وجه و چې موږ دغه جي ته رسېدلی یو، او خرڅولو ته خو هېڅ هغه نه لرو پلان. خو که بل جوړ کړئ 2 میاشتې کې همدغه په څه یې خرڅوئ؟ نه دا خو نه خرڅوو، چې بل هم جوړ کړو، چې بل یې جوړ کړو. خو دا یې بیا خو په هغه باندې سنجش کېږي چې څونه هزینه پکې مصرفېږي، څونه مصرف خوري، څونه خرچه راځي، او غیر له هغه نه چې څومره موږ ګټه یې پکې
او غیر له هغه نه زموږ زحمت خپل زحمت هم پکې حسابوو بیا نور په هغه باندې یو قیمت به کېږي چې 100 روپۍ راشي مثلا 2 چنده 3 چنده 4 چنده داسې دقیق فکر به دې یعنی له مصرف نه مجبور یې 4 چنده جګو وای 4 چنده په دې څه زحمت او بس بیا هم ارزي د سه یو شی چې تاسو جوړ کړی دا زه غواړم چې دا وګورم په روانه کې دا څنګه ښکاري دا د ټانک کنټرولر اوس ما خپل لاس کې نیولې د ریموټ چې په کومه توپ ممانځي او راځي نو زموږ به ټانک وګورو چې دا اوس مخکې روان ده ما ته ټول ټریننګ راکړو د دوستانو او دا بس بیا دا د شاته کوای چې درته کوم دا ده او یو بل کار پکې چې دا چې دغه تکمو باندې دا میل دی ټوپک چې دا هم کته کېږي هم جګېږي بیا دې پکې یو بل کار ډېر خطا کړی ده چې صحیح ده د فایر تکمه هم په ریموټ کې شته ده مګر دوی داسې یو هیډ اند د پټ یو بل سیسټم ورته جوړ کړی تر څو چې دا کسان اوسي چا چې دوی جوړ کړی ده هر څو چې دا تکمه وهې ډز نه کوي زه به اوس دا تکمه هم وګورم دا کس باندې لګي که نه لګي ټوکې کومه شیطانت کار ده دې کې به ګوتې نه وکړو والا ډېره مزه کوي رښتیا نو ټانک هم نه پوهېږم چې همدومره خوند کوي که نه کوي خو دې چلول ډېره مزه کوي دا اوس ریموټ مونږ ډېره مننه اول چې ما ته هم پرېښوده زه لږ چلوم دا څونه بیټرۍ کار کوي دې بیټرۍ چې ده چې همدغسې وچلوي پوره 1 ساعت کار کوي 1 ساعت چې ونه درې وچلې 1 ساعت کار 1 ساعت کار کوي نو دا ورونه تاسو ګورئ مخکې ویډیو کې معرفي کړل خو وم نه کتل که نه چې ویډیو کې څوک دي څوک نه دوی خو دوی سره خو اشنا شولئ دا که تاسو معرفي کې څوک دی او کوم برخه کې کار کړی دی کې دا خو مصطفی جان ورور مې ده چې دې عموما کار 50% کار یې کړی ده د 50 نه لږ اضافه مصطفی جان کړی ده په دې چې دا ټول د دې د موټور او د ګیر باکس او استناد او ټایرونو د زنجیر مکمل کارونه دی کړی صرف د وایرنګ بخش یې ده هغه د ما په غاړه و او د ریموټ او د وایرلس کار یې و د منصور جان په غاړه کې دا مې تاسو ورور کې دا مې ما کشر ورور مې ده ټول هم د خپل کور کې ناست دی دا ډیکوریشن بیا چا کړی ده دوی کړی ده او که دوی کړی ډیکوریشن دا مصطفی جان کړی ښه ډېر ښه لږ کار ته زیات کتم پکې که نه خپل ټانک ته جوړ کړه او دا د ریموټ کنسپټ چا ورکړی دی چې دې طریقې سره دا چی شي نه هم جوړ کړی دا خپله دا سیده د ریسیور باکس ده او ریسیور باکس هم جوړ او دا ټول څه کړی دی منصور جان کړی دا ټول ریموټ دی جوړ کړی بس چې دا یې نه و جوړ کړی نه خبره دا مخکې چې جوړ ځای پاتې وه او دا خبره خو دا مخکې چې جوړ وی دی په هغه کې یو لاین و د لاین په طریقه باندې دا حرکت کوه دوی بیا تصمیم ونیول چې راځي چې دا بیخي سیستم قطع کو بي سیم جوړ کو کنه لکه دا ریموټ غوندې بیا دا کوم سیستم ریموټ سیم جوړ کړی دی ټول دغه دا د بازیچې موټرکونه سي دي دا غنه جوړ کړی د سې کمپلیټ شای مونږ ته نه دراغله د خارج نه سي مونږ په دې کې کار کړی دا ټوپک کوم یو پکې استفاده کړی دا ټوپک دا کنه دا هم تاسو کوم یو سیستم جوړ دا غمیل سي دا یوازې د چریز ده او دا نور باقی مانده کارونه لکه ماشه سي دا گیټ دا او د کالتوس سوزنک دی ټول مصطفی جان کړی ولا ډیر ښه کار کړی دا یو اخري چې کوم پوینټ پاتې چې دا ورونه وایي چې د معنی یو ډز کو او ما هم ریکوست کړی دا چې زه کوم دا فایر دی سره کوم کیږي او څونه لري یا کوم ځای پکې نه لګیږي نه لګیږي دې نه خریخته څنګه تاسو برابر وي دا خو سنخه په دې باندې ول مخکې په دې کې لیزر و لیزر لکه تخنیکی اورزه پیدا کړم مونږ لري ک او دا کلتوسونه سي دي مختلف کلتوسونه خوري دا درې کلتوسه خوري درې رنګه یو ډز کوي
او یو استعداد ډېر لرې ځای ولي تقریبا 80 متره نښه ولي او دا نور سیدي بیا د هغه نه لږ کم ده. که زه یو مشوره ورکړم سجیشن مشوره ده نو هغه کوونکو که دا داسې کوي چې په سر کې داسې وړه کیمراګه کې بند کوي چې هغه دوربینداره نه وي نو هغه بیا دلته سکرین کې تاسو ته ښکاره شي چې کوم ځای ولي کوم ځای نه ولي بیا ډز کوي هغسې کېږي امکان لري. دا خو امکان لري مشکل دا ده چې بعضې شیونه چې د موږ په کار ده دلته افغانستان کې نه پیدا کېږي که پیدا کېږي قیمته ته د موږ وس پرې نه رسېږي. مثال موږ غوښته چې دا مکمل منصور غوښته چې د وای فای په سیستم جوړ کړي په دې ما مخکې مې یادوري وکړه چې دا د موبایل د انجینري نه فارغه ده د مغزه او کومه تجربه چې لري په دې کې ډیره ده خو امکانات دا نه و چې دلته موږ هغه شیان پیدا کړو په دې کې ولګو دا خو همدا اوس موږ په همدغه اندازه جوړ کړو انشاءالله په آینده کې تصمیم لرو خصوصا مصطفی جان په دې شیانو باندې ډېر شوقیم ده او د وړکیتوب نه یې د نظامي هغه شیانو سره ټانګونو سره ډېر علاقهمندي و او هیله چې خپل هغه ته ورسېده خپل ارمان ته ورسېده تر یو ځای پورې. موږ به د آخر یو ډز به وګورو چې څنګه کېږي او هغه نه بعد به د دوی پیام چې نورو خلکو ته څه لري او څومره سختیان د تېر شوي دي او به ټول به یې دوی خولې واورو. دا یې تاسو په خدمت کې چې هر خوا ته ډز کوئ ډارول به پکې نه وي مقصد. یک دو سه او خدایا خیر صبر کنیم چنگس گوشای آرام شد والا استاد غوږونه نه د خلاص کړو. یو خو اوله خبره ده چې دوی کوم ساچمې ډکې کړي دي هغه که چیرې بل چا باندې وایي وم لګېږي که نه داسې ساچمې نه دي چې هغه خراب انسان خوږ کړي. او بله خبره دا چې کومه نښه کوم طرف ته دوی نیولې دا خواته غر ده نو انسانان هخواته نشته دي کېدای شي بعضې خلکو فکر کې دا سوال راشي چې دا ډزې وکړي یا څوک ونه لګي څغون شي نو سیف ته ده هېڅوک پکې ضرر نه ویني انشاءالله. نو همداسې ده که نه مخکې چې څنګه تاسو ویلي دغه دپاره دا ځای موږ ورته انتخاب کړی سا خواته چې نسته ټول پټي دي او خلک دونه نسته او دې ساچمې هم چې دي دونه وزن نه لري دغه پاس اوایي ځي چې چېرته هم وغورځېږي د چا په ځان باندې اصابت هم وکړي ضرر ورته نه رسوي. نو دې ډز فعلا چې مونږ د ټیسټینګ دپاره وکړو نور وخت به هم دوی کړی اوسي هېڅ مشکل نشته ده هېڅوک چاته ضرر هم نه رسوي همداسته. نو آخر د برنامې برخه کې زه تاسو نه غواړم چې واله کې حرکت وکړو بیا ډزونه کېږي نو یو پیام دوی نه غواړو موږ واورو چې نورو خلکو ته چې داسې ټیلنټس لري او کارونه کوي یا یې په فکر کې دي ښه پوهېږي چې دا موږ جوړولی شو او بیا هم نه جوړوي چې هغوی ته دوی څه پیام لري. زموږ پیام د نورو ځوانانو ته او نورو خلکو ته همدغه ده لکه چې موږ 3 کسه ورونه په یو کور کې او چې موږ خپله همدغه نه 15 کلن یا 20 کلنۍ تجربې لرو د تخنیک په برخه کې او زموږ دونه وتوانېده چې داسې یو شی جوړ کړو. نور خلک هم کوی چې هر استعداد لري په هر سیستم باندې په هر شي باندې که یو کس که 2 کس انډیوالان یې ورونه یې هغوی هم کوشش وکړي چې همدغسې یو شی هغوی هم اختراع وکړي جوړ وکړي او چې جوړ شي د موږ د وطن دپاره که یوازې دا نه چې ټانک جوړ کړي خلک چې کوی چې تیاره جوړ کړي تیاره جوړ کړي د اوبو ماشین جوړ کړي د خیاطۍ ماشین د هر شي څه وضع کېږي استعداد یې ده همغه باید خپل د استعدادونو کار واخلي. نو دا و د مونږ د ټانک ریویو چې کومې مونږ افغان ورونو جوړ کړی ده او په کوم شکل جوړ کړی څونه وخت کې جوړ کړی ده داسې نور هم ډېر اختراګانې شوي دي هغه هم مونږ ورو ورو لږ لږ ګورو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.